بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس غواړو چې د څلورم فصل په مهمو ټکو باندې وغږیږو او لنډیز بیان کړو. البته څلورم فصل مربوط د مثلثاتو و چې مثلثاتو تعریف موږ وکړه چې په نام د ټرایګونومتري چې ټرایانګل مثلث ته وایي، البته متری اندازې ته وایي. دلته یعنی اندازه د مثلث، یعنی ټول هغه روابط چې په مثلثونو کې یا مثلث کې موجود دي په مابین د اضلاعو او زاویو کې په دې باندې بحث کوي. خپله ټرایګونومتري یعنی ټرایانګل متر اندازه د مثلث اندازه کولو ته وایي. ښه، نو په دې لحاظ موږ دلته په دې فصل کې بله موضوع باندې چې کار وکړه د تالس قضیې په هکله موږ کار وکړ چې تالس قضیه که چیرې موږ داسې یو هغه ولرو، مثلث ولرو، ABC مثلث ولرو که له یوې زلې نه یوې زلې سره موازي موږ رسم کړو، دا خط له دې زلې سره موازي، دغه دواړه زلې نورې چې دي دا متناسبا تقسیموي. یعنی څه معنا؟ ED تقسیم په DB، ED تقسیم په DB مساوي کېږي EC تقسیم پر دا به دې ته E وایي ځکه دلته C لرو، EE تقسیم پر EC. دې ته قضیه د تالس وایي. که چیرې موږ موازي کرښه رسم کړو له یو زلې سره دا دوه زلې متناسبا تقسیم ED پر DB، EE پر EC. قضیه د تالس وایي. برعکس هم صحیح خبره ده، یعنی په دې معنا که چیرې موږ ولرو دلته چای و DE موازي له BC سره ولرو، له دې نه دا رابطه نشته کولی سو. که چیرې ED پر DB مساوي EE پر EC ولرو، یعنی یو خط ولرو چې دوه ځلې قطع کړي وي، دا تقسیم ده دا مسا ولرو، له دې نه بیا موږ نوشته کولی سو چې DE موازي له EC سره ده. یعنی که چیرې دا دواړه خط موازي داسې مساوات نوشته کولی سو، او که داسې مساوات ولرو دا موازي نوشته کولی سو چې دا په متن د کتاب دا موږ په دې کار وکړه، دا رابطه هم ثبوت کړه چې دې ته قضیه د تالس وایي چې دا باید چې موږ زده ولرو چې ED تقسیم دي په شرط دی چې دا دواړه خط سره موازي وي. ښه، موږ البته مثلث د قایم الزاویه چې دا دوه مهم نقطې لري چې یو قضیه د فیثاغورس پکې قابل د تطبیق ده او بل شپږ نسبت د مثلثات دي. ښه، نور خاصیتونه هم لري چې زاویه چې 10 درجه مقابل ضلع نیمایي د وتر کېږي. البته دلته موږ که یو مثلث د قایم الزاویه په دې شکل رسم کړو، مثلث د قایم الزاویه موږ پوهېږو چې مثلث له نګاه د اضلاعو په درې شکله ده، له نګاه د زوایو په درې شکله. قایم الزاویه هغه چې هغه زاویه قایمه وي. که دا په دې شکل موږ رسم کړو، قایم الزاویه مثلث موږ رسم کړو، په دې کې شپږ نسبت د مثلثاتي تعریف کړي دي چې که چیرې دا زلې ته A وایي، دا B وایي، دا C وایي. زاویه د مقابل زلې B مقابل زلې ته A وایي، مقابل زلې ته C وایي. یعنی موږ نوشته کولی سو چې که دې زاویې ته الفا وایي، ساین د الفا یا ساین د X مقابله زره پر وتر B پر C. کوساین د الفا دې زاویې ته مقابله د زله وایي، دې ته مجاوره، دې ته وتر وایي A پر C. و تانجان د الفا مقابل زله پر مجاور است. ښه، داسې هم تعریفولی شو. بل نسبت مثلثاتي کوتانجان د الفا لرو، بل
سیکند الفا لرو کوسیکند الفا لرو دا داسې لرو د دې نوشته کې دا معکوس دی ده یعنی ای پر بی نوشته کول دا طرف معکوس و دا معکوس دی ده یعنی سی پر ای نوشته کول او آخر را اول سره معکوس دی دا سی پر بی یو نسبت د مثلثاتي که موږ ته راکړي او په کومه ناحیه کې زاویه ده موږ کولی شو ټول نسبتونه د مثلثاتي موږ پیدا کړو فرضاً که په دې شکل موږ ته وایي چې ساین د الفا په اوله ناحیه کې ده فرضاً وایي چې ساین د الفا یو پر درېو ده اول کار چې کوم معکوس لاسته راسي کوسیکند د الفا کېږي 3 اوس موږ رابطه لرو چې ساین کوس که ساین موږ ولرو کوساین پیدا کول سره کومې رابطې نه دې رابطې نه ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا مساوي یو ساین الفا یو دلته چې وضع کو مربع جمع کوساین مربع د الفا مساوي یو دا که یو پر 9 کوساین مربع د الفا یو منفی یو پر 9 و دا کېږي 8 پر 9 کوساین د الفا جذر نیسو هلته نوشته کېږي مثبت منفي جذر د 8 پر 3 الفا په لومړۍ ناحیه کې ده پس مثبت یې نیسو نه کوساین د الفا جذر د 8 پر 3 په همدې شکل موږ کولی شو چې کوساین هم پیدا کړو معکوس یې پیدا کړو چې معکوس یې چی ده سیکند د الفا 3 جذر د 8 ساین و کوساین که موږ ولرو تانجان پیدا کولی شو یعنی تانجان د الفا مساوي کېږي ساین د الفا پر کوساین د الفا تانجان د الفا مساوي کېږي ساین الفا څه شی ده موږ لرو یو پر 3 و کوساین د الفا جذر د 8 پر 3 البته تانجان د الفا مساوي کېږي 3 له 3 سره یو پر جذر د 8 کېږي تانجان چې پیدا که معکوس پیدا کولی شي کو تانجان ده دا کې جذر د 8 یعنی یو نسبت مثلثاتي چې راکړي ټول نسبتونه د مثلثاتي موږ کولی شو چې پیدا کړو البته چې په دې هکله موږ کار وکړو چې اوس دا تکرار ده البته بل موږ که چیرې مایل موږ څنګه څه وخت لاسته راوړی شو مایل وخت چې دوه نقطې د یو خط مستقیم ولرو موږ کولی شو مایل د وای 2 منفي وای 1 پر x 2 منفي x 1 له دې طریقه مایل موږ لاسته راوړو نو بله لاره دا ده که چیرې موږ زاویه چې دغه مستقیمه کرکله محور د x سره لري دا زاویه ولرو تانجانت یې نیسو مایل لاسته راوړو او بله لاره دا ده که موږ معادله یې ولرو معادله په شکل د وای مساوي mx جمع b تبدیلوو او ضریب د x مایل ده په دې شکل مایل لاسته راوړو که ورسېدو په مشتق کې هم موږ کولی شو چې مشتق ونیسو نقطه وضع کړو مایل لاسته راوړو چې هغه بیا وروسته موږ او تاسې لولو البته اوس مایل کولی شو چې یو معادله د خط مستقیم که په دې شکل ولري مستقیم معادله 2x منفي 4y جمع یو مساوي 0 البته دلته موږ که د دې مایل دا په کوم شکل تبدیله y مساوي mx جمع b یعنی ضریب د x مایل او دا محور د y قطع کوي دلته منفي 4y ته حلوو منفي 2x منفي یو اطراف په منفي 4 تقسیموو منفي 2x پر منفي 4 منفي یو پر منفي 4 y مساوي کېږي یو پر 2x جمع یو پر 4 دلته مایل موږ یو پر 2 یا موږ له دې ځای نوشته کړو تانجان د تیتا مساوي کېږي یو پر 2 چې دا تیتا موږ کولی شو نوشته کړو هغه شی چې تانجانت یو پر 2 له جدوله یې پیدا کوو یا نوشته کوو آرک یا دا وروسته په دې شکل نوشته کېږي خیر دلته ضرور نه ده صرف همدغه مایل
منګه پیدا کوو ام مساوي 1/2 چې د باندې منګه کار وکړو سوالونه هم حل کړل ښه بله موضوع چې منګه وه که چیرې منګه بعضې نسبتونه د مثلثاتي ولرو دوه رقمه منګه کولی ساین په کوساین تبدیل کړو یو په دې شکل چې مخکې موږ سوال کار وکړو ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا مساوي یو یا اکس کولی ساین په کوساین تبدیل کړو کوساین په ساین بله لاره دا ده چې که مجموع د دوه زاویو 90 درجې وي ساین د یوه له کوساین سره تانجان د یو له کوتانجان سره مساوي کېږي لکه موږ کولی شو ساین د 15 له کوساین د چی سره مساوي کېږي له کوساین د 15 سره چې کومه زاویه جمع سي 90 درکړي 15 سره مساوي 15 دا 90 دا په دې خاطر که موږ داسې یو مثلث د قایم الزاویه ولرو که دا زاویه 90 دا زاویه الفا دا 90 جمع الفا یو سلواتیا تفریق کړه چې دا زاویه درکړي هغه زاویه ته که موږ اکس وایو الفا جمع 90 دا زاویه په کېږي یا خلاص که دې ته اکس وایي اکس جمع الفا جمع 90 یو سلواتیا په دې شکل دلته اکس پیدا کوو یو سلواتیا منفي 90 منفي الفا اکس مساوي کېږي 90 منفي الفا دا زاویه څه شوه 90 منفي الفا ښه دلته که ساین د الفا لاسته راوړو دې قیمت ای وایي دې ته بي وایي دې ته سی په دې شکل ساین د الفا کله سره مقابل ازله پر وتر ای پر سی کوساین د الفا کله سره وړو دې ځای مجاور ازله پر وتر بی پر سی تانجان د الفا کله سره وړو مقابل ازله پر مجاوره ای پر بی ښه کوتانجان د الفا موږ پیږو چې معکوس دی ده بی پر ای سیکن معکوس ده سی پر بی و کوسیکن معکوس ده سی پر ای ښه که چیرې موږ د دغه زاویې ساین لاسته راوړو ساین دی 90 منفي الفا بی پر ای کېږي کوساین دی 90 منفي الفا د دې زاویې مقابل ازله بی پر ای پر سی کېږي و تانجان د 90 منفي الفا تانجان د 90 منفي الفا مساوي کېږي تانجان د بی پر یا ساین ساین د دې زاویې بی پر سی ډېره وحیده سی کېږي ځکه ساین د 90 منفي الفا مقابل ازله بی پر سی یا کوساین د 90 منفي الفا مجاور ازله پر وتر ای پر سی تانجان د 90 منفي الفا مقابل ازله پر مجاور ازله یعنی بی پر ای دلته ګورو چې ساین مقابل ازله پر وتر کوساین د دې مجاور ازله پر وتر تانجان د مقابل ازله پر مجاوره په همدې شکل د دې زاویې ساین مقابل ازله دا زاویه ده مقابل ازله دا ده پس دا وتر ده دا مجاور ازله شوه دلته ګورو چې یو طرف د مساواتو که مساوي بل طرف هم مساوي ده بي سي مساوي له چی سره د ال دې سره ده دلته ګورو چې دغه دواړه مساوي دي یعنې څه معنا ساین د 90 منفي الفا یو طرف هم بي سي ده د کوساین الفا په همدې شکل کوساین د 90 منفي الفا دا پلوی ای سی ده کوساین ای سی ده دا له دې سره مساوي ده کېږي ساین د الفا یعنې په دې معنی چې ساین د 15 درجو له کوساین د 15 اتیاو سره کېږي کوساین د 10 له ساین د اتیاو سره کېږي تانجان د 20 له کوتانجان د
اویا سره کیږي. سیکند د 5 درجو له کوسیکند د 15 درجه سره کیږي. یعنی په دې رابطه کولای ساین په کوساین، کوساین په ساین، تانجان په کوتانجان، کوتانجان په سیکن، کوتانجان په تانجان و سیکن په کوسیکن، کوسیکن په سیکن سره تبدیل کړو. ښه دلته بعضې روابط هم شته چې موږ کولی سو چې وایي ساین د 1300 له کوساین د 80 سره مساوي دي که نه، ځکه 3 90 کېږي پس مساوي دي. ساین د 1300 موږ لرو 1/2، کوساین د 80 موږ لرو 1/2، پس ساین د 1300 له کوساین د 80 سره مساوي ده. ښه البته د څلورم فصل په بعضو مهمو ټکو باندې وغږېدو. تاسې هم په دې کار وکړئ. درس خلاص و، په مخ هم ښه